دا یو تاسو کړی دی چې یو زنانه هغه عمرې ته ځي او هغه سره خپل محرم یعنی سړی او سره نشته دی او د نورو زنانو سره لاړ شي او هغه نورو زنانو سره خپل سړی شته دی او دې خزي عمر هم 50 کال نه اوخته دی دا خزه کولی شي چې عمرې ته لاړ شي د خپل خپلوانو سره جواب دار چې په حدیث کې هم راغلی دا چې یو زنانه با یو ورځ یا دوه ورځې یا درې ورځې سفر نه کوي مګر د سره محرم ور سره نو بلکې هو تخصیص مشر او د کشر نه کړي البته بعض اهل علم اغي د حدیث علت کتلی دي چې په دې کې علت او وجه څه ده هغه وي په دې کې اصل کې د محرم نه بغیر سفر کول څنګه ناروا دي چې په دې کې د فتنې نه امن نه او بل زنانه چې کوم ده مختلف احوالو کې د نارینه دغه تعاون ته دغه معاونت ته محتاج وي کې دې چې د زنانه چې کوم دې بیمار شي د راو ورزي وغیرہ د بلا سوک ور کوي به د پردي سړي بوله ور کوي نو دیو جنا چې امن په کې د فتنې نه وي خیر د بیرز نور زنانو ستللی شي لکه دا امام شافعي رحمه الله ویلي چې کله نور امینات زنانه ور سره او امن وي د فتنې نه زنانه بډای دا یا وغیرہ نو بیا کدا عمره زینت لې شي چې امن وي د فتنې نه او خاص کر به چې زنانه چې هغه دونه بډای وي کنه بیا خو بای کې امن وي د فتنې نه نو ان شاء الله به تللی شي دا ته پوښتنه کړې ده چې یو طالب یا طالب علم وي د طالبي په دوران کې څه اسباب اختیارول پکاري چې الله په دین کې استعمال کیه او داعیه جوړ شي جواب دا ډېر زبردست سوال لې په دې کې بس بنیادی خبره دا وکما چې نیت نه دی نیت تاسو خالص کوي ان شاء الله تعالی الله په دین کې استعمال کی چې تاسو کله علم په دین نیت باندې کاوه چې زبد الله د دین دعوت کوم او الله زمانه راضي شي د الله د رضا نیت او تاسو بل سلاله چم نو هیڅ قسم دنیوي لالچ چم نو شهرت مقصود نو نو تاسو به ګوري چې الله تاسو په دین کې څنګه استعمالي بس دا بنیادی سوال لخوا او که شرط تاسو د طالبګری په دوران کې نیت خراب کو چې دا علم څه کوم ډیره پر چې خلکو سره مناظره به کومه خلک به ماته ټټ پاس کی زو په دنیا ګټم وغیرہ نو ګوري بیا به شرط دا ته منه کوي زمونږ بر دین کار आवाज سره شي دیم بنیادی خبره چې کوم د هغه تقوا او پرهیزګاری دا چې کله د طالبګری په دوران کې تاسو ګناونه کبیره خاص کر ځان ساتو نو ان شاء الله تاسو ګوري چې بیا تاسو په علم باندې څنګه سر مرتب کی چې کرم سړی په طالبګری کې غرور کړي تکبر کړي د یا ګناونو کبیره کې ځان مبتلا کړي دي نو دا چرته علم هغه نه پوره کول شي او دا یې پوره يمکن الله د دین لپاره هغه استعمالي د غرور او تکبر نه بزا ساتي ګناونو کبیره نه بزا ساتي او نیت چې کوم د خالص کوي ورخه خالص نیت باندې با داس کوي د فرایض او خصوصي اهتمام کوي بل د روزو اهتمام ډیر زیات کوي روزي وسم کې د نو روزي په کې نشي ان شاء الله بیا تاسو ګورئ چې الله مدینه پر څنګه استعمالي نو ته پوښتنه چا کړې ده چې کله سړی سیدی تزید رکوع نو لاول لاسونه مخې کول پکار دي کله ول زګرونه یې خودل پکار دي جواب دا د مسلې اختلافي ده د هر علمي کې اجتهادي مسله ده په دې کې بعد تشدد مونږ نه کوو چې کوم جانب مونږ تراجح معلومیږي په هغه باندې عمل کوو په دې کې مونږ د غوړه قول هغه معلومیږي چې لاول لاسونه وړل پکار دي روسته به زنګرونه هغه خودل پکار دي او دلیل په حدیث د سنن دی ابو داود وغیرہ ټول کې نقل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر کله چې بتاسو کې یو تن سجده لګی نو هغه دې نکینی لکه څنګه چې اوخ کینی وليزع يديه قبل ركبتيه دا بالکل واضح دلیل وليزع يديه قبل ركبتيه خپل لاسونه د کیدی مخکې د زنګنونو نه په دې کې چې بیا کوم اعتراض بعض علماء کړی چې د حدیث کې قلب دی او خلاول لاسونه دی او اصل کې د حدیث دی چې ولي زعر وته قبل یدی نو دا قول کمزور دی امام طحاوی دا جواب کړی دی شیخ البانی رحم الله په تمام البنه کې دا جواب کړی دی چې او خان چې کم دی دا غي د زنګلونه په لاسونو کې دی نو بروک ویل کی په زنګون باندې کې ناستل نوخ چې کم دی هغه دا زنګون چې کم دی په لاس کې دی نو خلاول غلاس مخې کې ځکه زنګونی پای کې دی زمونږ زنګون پخپو کې دی نو موږ زنګون نه مخې کوو کړل موږ لاسونه مخې کوو دا د اهل لغت ټولو اتفاق دی په دې باندې چې د زناورو دا زنګران چې کوي د په لاسونو کې دي ازمن زنګران په خپو کې دي نو موږ به خپې مخکې کوو یعنی زنګون او بل عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت سید ابن خزیمه وغیرہ کې نقل لې چې فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم چې کومور کان اذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه نبی صلی الله علیه وسلم چې کله سجده کول نو لاول بلا لاسونه خود به ورسته څنګه خودل په دې کې چې کوم روایت نقل لې چې نبی صلی الله علیه وسلم ولاول زنګرونی خودل او بیا به لاسونی خودل نو روایت سندن ضعیف ته دای په سند کې شریک ابن عبد الله القاضی هغه صحیح الحفظ دی بلکې د شقیق مخالفت هم دی لہذا روایت قابل استدلال اغه دی البته موقوف روایت بری کې د عمر بن الخطاب رضی الله عنه نقل باندې الاثار کې
چې هغه بل اول څنګه نونی خو د لوسه به لاسونه خو د الله نو غوړه دار چې لاول سره لاسونه کیدي